به أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. زما عزتمندو دین د اسلام کامن او کیفن ار لحاظ سره پوره دی. د سورې فاتحې چې دا کوم آیات ما ستاسو وړاندې وویلې د دې مقصد دا دی او معنا چې خاص تا بندګي کوو د بل چا بندګي نه کوو او خاص تا نه مدد غواړو د بل چا نه غواړو. نو ایاک نعبدو عبادت دي ته ویلی شي د رب العالمین اطاعت، الله رب العزت سره محبت او الله رب العزت له عاجزي او لله الحمد چې یو شی پرې ښودلی دی مګر هغه تشریح کړی دی. د عبادت متعلق اوس یو موضوع ده. ډېر انسانان په دې فیسبوکونو کې او دغه شان په دې موبایل کې یو بل سره میسج او ټلیفون د دې په رابطه باندې کوي چې سبا کومه روژه ده 15 د شعبان دې دوی راوړي او بعضې اثار راوړي که چا په دې شپه باندې قیام اللیل وکړي دومره اجر دی او که سبا چېرته چا روژه ونیوله نو دومره اجر دی. شریعت مطهره د دې متعلق څه خبره کوي چې رښتیا د دې شپې قیام اللیل دومره ثواب لري او دغه شان سبا د روژه دومره ثواب لري لکه څنګه چې دا خلک بیانوي. د الله په فضل و کرم سره د دارالعلوم نارنجباغ تعلیم القرآن والسنه د خوانه د دې متعلق یو پیغام د امت او د ملګرو له چې آیا موږ دغه روژه سبا ونیسو یا ونیسو او یا دغه قیام اللیل د شپې موږ پکې وکړو یا ونه کړو. اول خو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منا فهو رد. چا چې به طور مثال یو شی په دین د اسلام کې اصل دین کې نو دا رد دی مردود دی یا به دقه عمل او دا قول د قرآن او سنت له پیش کېږي که د هغې برابر او عمل دی او که برابر نو ایسې به رد کول پکار دی او لرې کول. راځئ اوس د دې روژې حیثیت وګورو. اول خو په ځای د دې باندې چې دا روژه ونیولی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې صراحتا د دې نه منع راغلی ده. ځکه موږ په دې لپاره پیدا شوي چې په دې دنیا کې د الله بندګي وکړو لیکن د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د سنت او طریقې برابر. حدیث کې راځي ابو داود کې حدیث دی د حدیث رقم دی 2009 ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ویلی دی چې کله شعبان میاشت نیمایي له ورسیږي نو فلا تصومو تاسو روژه مه نیسئ. دا خلک ګوره په دې ورځ باندې اوس روژه نیسي دا سبا ورځ او د شپې د دې متعلق به یې دقه شان منځونه کوي او عبادتونه کوي. دې حدیث کې چې کوم ابو داود کې 2009 نمبر صفحه د حدیث نمبر د ابو هريره سے پر روایت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې روژې نه صراحتا منع کړې ده. تاسو به دا روژه نیسئ نه. دین پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع وکړله نو لہذا د دې اهتمام کول د سبا ورځې د اسلام په دین کې دا نشته. بل حدیث بخاری او مسلم د هغې کې داسې راغلی دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي یو کس دی په تاسو کې د رمضان نه یوه ورځ یا 2 ورځې روژې نه مخکې کوي مګر داسې یو سړی چې په مخکې عمر کې او په مخکې وخت کې د دې روژو اهتمام کړی و هغې به یې کولی شي. الغرض 15 د شعبان باندې روژه نیول د اسلام په دین کې په ځای د دې باندې چې موږ ځان له پې اجر والو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه ښکاره صراحتا منع وکړه. دویمه بعضې خلک دي چې هغه په دې شپه باندې بیا عبادتونه کوي منځونه. د دې منځونو متعلق به دومره خبره وکړو چې په دین د اسلام کې د دې منځونو هېڅ حیثیت نشته. الموضوعات د ابن جوزي 2 جلد 120 نمبر صفحه وروسته به انشاءالله د هغه عبارت نقل کوو. المنار المنیب د ابن قیم صاحب 98 نمبر صفحه
ابن کثیر څلورم جلد 120 نمبر صفحه صاحب د مشکات حدیث نقل کړي اول جلد 408 او به التا په تغلیق د امام البانی رحمه الله هغه کې د خبره ذکر کړي ده چې په دې کې روایت دی چې کله د شعبان 15 شو نیمه شو نو فقوموا تاسو ودروي د دې شپه معنا قیام الليل وکي او سبا د ورځې روزه ونیسئ ودا حدیث ابن ماجه رحمه الله نقل کړي لیکن د دې سند ضعیف دی جدا په دې کې راوي دی ابن ابي بصرا او هغه د ځانه احادیث جوړول لہذا د شپې کې منځونه را نغله او سبب په 15 د رمضان باندې روزه نیول د دین د اسلام کې را نغله بلکې دا روایت ضعیف دی او ډېر انتهایی ضعیف جدا ویلې دی به په سنن المبتدعات اول جلد 143 نمبر صفحه باندې ویلې دی چې د دې 15 په شپه باندې کوم منځونه دي یا دغه څنګه دعاګانې دي لم تثبت منها شيء ثابت نه دي نو لہذا ما د شپې دعاګانې به کې غواړي چې مخکې مو غوښتل نه او ما د شپې به کې په یو خاص طریقه باندې منځونه کوي لکه هغه طریقې به ورسره پر روایت د علي باندې موږ ذکر کوو چې د بعضې خلکو د ځانه جوړې کړي دي او نه سبا د دې ورځې روژه په دین د اسلام کې شته په څه حیثیت باندې چې انسانان یې وکړي الموضوعات موضوعات الکبرى د امام مولا القاري رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک یو قوي عالم دی هغه څه خبره ذکر کړې ده ومن ذلك احاديث صلاه ليله النصف من شعبان په دې ځای روایتو کې یو هغه احادیث دي چې د خلکو د شعبان د 15 د شپې په باره کې نقل کړي دي به تور مثال یو حدیث دوی راوړی یا علی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی له ویلي من صلى چې منځو کې ليله النصف من شعبان دی 15 شپه د شعبان باندې سل رکعاته خو لیکن په هغه کې ذکر ته قل هو الله احد ویلي الله عز وجل به د انسان ټول حاجتونه پوره کړي چې په دې شپه باندې کوم غوښتلی ده چې څه حاجت غوښته دي الله عز وجل ورته دا پوره کوي او به ډېر اوږده روایت پیش کړي دي چې دا کار چاو کې د اویس رهور نکاح سره کېږي د اری هوري د پاره تقریبا اویس سره غلامانی نو به مولا القاری سے فرمایي چې والعجب تعجب خدا دی کم یو انسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د علم بوی لري چې هغه د کشي په دقه شان غب باندې او د شپې دا د منځ اهتمام وکي دا خو دروغ دی دا خو غب دی چې د خلکو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له پیش کړی دی چې یا علی که په دې شپه باندې چا سلګه تمنځو کو نو دا څه حاجت به الله پوره کړي دا به هر سره به نکاح وشي او اری هوري له به تقریبا اوی سره غلامانی هغه به دومره بچی راوړي او دا بو کې ودا مولا القاری سے فرمایي چې وسړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سنت باندې علم لري او بوی قدر لري په دشي دروغ باندې دوکه کېږي نه معنا دا دروغ او به څه ویل دي وې په دغه منځونه په دین د اسلام کې تقریبا د 400 سدین را پدې خو د خلکو وځ کړی دي او کوم ځای کې دي ایجاد شوی د بیت المقدس کې اې دې منځونه د لپاره به مختلف روایت د خلکو جوړ کړي دي به تور مثال من قرأ ليله النصف من شعبان چا چې د شعبان د 15 په دې شپه باندې زر کرته قل هو الله احد ویلي انت به نورم ډیر وګړه احادیث ذکر کړي دي یو بل روایت د شرا وړي چې د شعبان په 15 باندې 14 رکعات منځو کې او په هر رکعت کې 10 کرت قل هو الله ویلي نو د لس کسانو په باره کې به دا سړی سپارښت وکړي د لس کسان چې هغه د جهنم د اور لایق دی او اور ورته واجب دی به ویلي دي چې وغیر ذلك من الاحاديث التي د دین را په دې خو نور به کې د احادیث ته چې هیڅ شی دغه په باره کې ثابت نه دی بلکې دا د ځان د خلکو جوړی کړي الموضوعات الكبرى د مولا القاری 310 نمبر صفحه او 311 لہذا 400 کاله یعنی 400 صدین را په دې خو بیت المقدس کې چا د دې منځ او د دې روزي طریقه هغه ایجاد کړی ده او د ځان په دغه مختلف کیفیتونه ذکر کړی دي نو په دې کې یو حدیث هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته صحیح ثابت نه لري دریم زموږ استاد شیخ عبدالسلام رحمه الله د سورې دخان د روایت په تشریح کې په لیله مبارکه څه ویل دي
وی بعضې مفسرینو دلته کې 15 شعبان شپه د شعبان اخیستې ده لکه سبا 15 د شعبان دی دا نن شپه یې دی او به ویلي دي چې د هغې د فضیلت په باره کې ډېر احادیث ذکر کړي دي لیکن هغه مفسرین چې هغه اهل التحقیق دي هغه محققین دي څومره روایات چې د دې متعلق راغلي دي هغه ټول رد دي او هغه مردود دي بطور مثال امام قرطبي رحمه الله د ابن عربي نه نقل کړی دی چې چا په لیلة مبارکة دی کې د شعبان 15 اخسته دی دا قول باطل دی بلکې دلته کې په لیلة مبارکة نه مراد د قدر شپه مراد ده چې خلک ورته د قدر شپه وایي د دین را په دیو خوا نور شپې اخستلو وی دې سړي پر رب العالمین باندې لوی دروغ وتړل الله عز وجل باندې چې سړی دروغ تړي دی هغه به کم ځای دی ځای دی انسان جهنم دی امام ابن کثیر رحمه الله د آیت په تشریح کې به څه ویلي دي وی دا شپه د شعبان نه ده او چا چې دا خبره ذکر کړې چې دا د شعبان شپه ده او 15مه شپه ده لکه د اکرمه نه دا خبره نقل کړې شوې ده وی فقط ابعد النعجه یقینا دا سړی د پیدې نه ډېر لرې لاړو بعضې خلک وایي که نه پلانې سړی غوږ ګټي سر بیلي نو ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې کوم سړی دلته په لیلة مبارکة کې دا معنا کوي چې د شعبان 15 دی وی دا سړی د پیدې نه ډېر لرې لاړو معنا په بې پیدي کارونه کې دا ور وختو او بیا چې ویلي دي څومره حدیث شپې په باره کې او د هغې د فضیلت په باره کې راغلي دي یو حدیث هم په هغې کې مرفوع حدیث نشته دی متصل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام قرطبي رحمه الله به داسې ویلي دي چې نشته دی په دې شپه د 15 د شعبان باندې داسې یو حدیث چې په هغې باندې خلک اعتبار وکړي چې بالکل دا یو معتبر حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې راغلی دی چې د شپې چا منځونه وکړه دومره اجر پکې دی او که سبا د ورځې روژه ونیوله دومره اجر پکې دی اعتبار به اعتبار په هغې باندې نشي کېدی ابن کثیر رحمه الله به داسې ویلي دی دا کوم روایت چې د اکرمه صاحب دی هغه مرسل دی د نورو نصوصو مقابله نشي کولی او مولا علي قاري صاحب چې دا حنفي عالم دی په مرقات کې ویلي دی چې د شعبان په دې 15 کې کوم روایت چې د علماو ذکر کړی دی چې چا 100 رکعتونه مونځ وکړه او هغې له صلات الفیه ویلی دی وی دا حدیث موضوعي دی او دا مونځ په بیت المقدس کې په سنه 448 کې دې خلکو پیدا کړی دی او بیا داسې خبره ذکر کړې چې په دې شپه باندې د دې نه مخکې په دې شپه باندې وی د خلکو به ورونه بلول او په هغې به یې لوبې کولې لکه څنګه چې دا د برمکیانو په دې قوم کې 8مه صدۍ کې دا مسله پیدا شوله مجوسیانو یو بل روایت به شیخ صاحب ذکر کړی دی د امام ترمذي د فضیلت د دې شپه کې او مشکات هم هغه ذکر کړی لیکن د هغې په سند کې محدثین لکه 2 انقطاع دي یو خو امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله دې حدیث نه ضعیف ویلی دی چې دا حدیث ضعیف دی او بیا ویلی دی چې دا حدیث د معاذ بن جبل ابن ماجه وغیره دوی راوړی دی لیکن د دې په سند کې ابن لهیعه دی او هغه ضعیف راوي دی او مولا علي قاري د ابن ماجه په روایت کې دا خبره ذکر کړې چې د هغې په سند کې ابوبکر ابن عبدالله دی العامري محدثینو ویلي چې دا هغه انسان و د ځان نه به احادیث جوړول د یو موضوع د اثبات دپاره او دا متروک دی او بل حدیث د عایشې رضی الله عنها چې امام بهقي راوړی دی هغه مرسل دی نو لهذا دغه څومره روایات چې د دې متعلق راغلي دي شیخ عبدالسلام رحمه الله په خپل تفسیر احسن الکلام د سورې دخان د 3 آیت په تشریح کې ذکر کړي چې دا ټول ضعیف دي په دې باندې استدلال نشي کېدلی په دې باندې اعتماد نشي کېدلی چې د شپې موږ په دې کې قیام اللیل وکړو او سبا د ورځې دې متعلق به موږ تاسو روژه ونیسو وی دا پکې شته دی امام ابن کثیر رحمه الله تقریبا په 4 جز د سورې دخان د روایت په تشریح کې خبره ذکر کړې ده او همدغه شان مسلې ذکر کړې و من قال چا چې دا خبره وکړه چې په لیلة مبارکة نه مراده 15 د شعبان دی لکه څنګه چې دا روایت د اکرمه نه راغلی وی فقط ابعد النجعه وی دا سړی د پیدې نه ډېر لرې لاړو بلکې دغه روایت چې دی د شعبان په باره کې نه دی راغلی دا د قدر د شپې په باره کې راغلی دی او بیا په هغه روایتو باندې خبره کړې ده چې بعضې خلک دا خبره ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په دې کې د یو شعبان نه تر بل شعبان پورې دا نیټې قطع کېږي او هغه لیکلی کېږي او تقدیرونه وغیره پکې بدلیږي وی دا حدیث مرسل دی او داسې مرسل روایت د قرآن کریم د نصوصو
کاره مقابله نشي کولی چې موږ دې احادیثو له دې روایتو له اعتبار ورکو او قرآن پرېږدو چې قرآن فرمایي چې هغې نه د قدر شپه مراد او موږ دا خبره کوو 15 د شعبان خبره چې هر چا کړې ده دا خبره غلطه کړې ده دروغ ویلې دي ابن کثیر څلورم جلد کې دا خبره ده دې نه وروسته امام ابن قیم رحمه الله په المنار المنیف شپږ نمبر صفحه کې څه ویلي دي ومن ذلك وی په دې موضوعي روایتو کې هغه احادیث دي چې د شعبان د شپې د 15 په باره کې راغلي دي لکه دا حدیث یا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی علی له ویلې چا چې د 15 د شعبان باندې یعنی په 15 د شپه باندې سل رکعات مونږ وکي او پاغي کې قل هو الله فاتحه ویلې قل هو الله لسکرته الله عز وجل به دې انسان ټول حاجتونه پوره کړي چې کوم په دې شپه باندې غواړي او ډېر خرافات به کې به شي کړي به څه ویلې دي وکم یو سړی چې د محمد رسول الله په سنت باندې علم لري هغه له مناسب نه ده چې هغه دوکه شي په دې غب باندې په دې دروغ باندې ځکه دا خو دروغ دي او به مخکې دا خبره ذکر کړه چې دا تقریبا په 400 صدې نه په دې خو دا منځ پیدا شو او بیت المقدس کې دې خلکو ایجاد شوی دی دین ډیر احادیث د خلکو به ذکر کړي دي لکه مخکې مونږ ویلې چې من قرأ ليله النصف چا چې د 15 په شپه باندې د شعبان نه زر کرت قل هو الله ویلې یو وګ حدیث ذکر کړي چې الله عز وجل بدل وي د قشان دومره ملائکه اوچت کې او دل بزیری ورکي او دا بکې دا بکې اخر کې به څه ویلې دي چې په دې کې یو د حدیث ته نه چې پاغه باندې سړی اعتماد وکي هغه دي صحیح وي بعض مصادر ځان سره یاد ساتي لکه د قشان ابن جوزی په موضوعات دویم جلد 340 نمبر صفحه میزان الاعتدال دریم جلد 119 نمبر صفحه الفوائد المجموعه 50 نمبر صفحه نه ولې تر یو 50 پورې د څه خبرې به ذکر کړي امام شوکانی رحمه الله وقد اقتر بهذا الحديث جماعه ډیر خلک په دې حدیث باندې دوه شوي د فقهاونه احیاء العلوم وغیرہ په دې باندې بیا حواله ورکړي دا او به څه ویلي دي چې ډیر مفسرینو د بعضی منځونو روایت نقل کړي دي په دې شپه باندې په مختلفو طریقو خو كلها باطل موضوعه دا ټول طریقې باطل دي دا موضوعي دي په دې کې هیڅ حدیث محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نه لري وجه دا و عبادت توقیفی دي توقیفی دا معنا چې قران او سنت یو خبره کړي منګه منو چې غني کړي منګه نه منو او به الاثار المرفوعه د 440 نمبر صفحینا تر او دغه شان په 308 نمبر صفحه په دې کې هغه روایت ذکر کړی دي چې دې کې څومره احادیث دي لا يصح منها شيء هیڅ یو شی د اغینه صحیح ثابت نه لري چې انسان په هغه باندې اعتماد وکړي لہذا په دې شپه باندې د خاص منځ طریقه او سبا د ورځې به د دروژې اهتمام د اسلام په دین کې نشته مسلمانان به د دین ځان وساتي او د قشنده عمل کړي ولي امام قرطبي رحمه الله اغم تقریبا 15 او 14 جزء د خپل تفسیر په دې کې به روایت ذکر کړی دي او څه خبره به ذکر کړي وې څومره احادیث دې باب کې راغلي دي و فمن زعم چا چې ګمانو کو چې دقه فی لیله مبارکه مراد 15 شعبان دی فقط اعظم الفری علی الله وې دې انسان پر رب العالمین باندې ډیر انتي لوی دروغ وتړل بلکې په 15 د شعبان باندې هیڅ حدیث نه دی ثابته چې انسان په هغه باندې اعتماد وکړي نه دغه په فضایلو کې او نه په دې خبره باره کې چې په دې کې دغه شان د تقدیر بدلیږي را بدلیږي بلکې فلا تلتفتوا الیها تصریح کړي د چاغل د سر التفات تاسو مکوئ انسان دی پاغي باندې مطلب دا وخت نه تیری او ټیم د ورمانی نه پاس کوي چې راکه موږ د موضوع کې نه به ودا کیفیت وشي او کدا کار مو کو دا کیفیت بوچو کدا کار مو کو دا کیفیت دغه شان نواب شریک حسن خان فتح البیان کې 15 او شپږم جس کې تصریح ورمانه کړي دا فی لیلۃ مبارکۃ چې د دینه مراد د قدر شپه ده او بل شي نه به د خبره ذکر کړي چې کوم انسانان دینه دغه د 15 د شعبان ذکر کوي اخر کې دا مسله ور باندې ذکر کړي چې دی انسان دروغ ویلي دي په دې ترتیب باندې چې ټول احادیث په یو د قدر په شپه کې راغلي دي او داخله کې دي 15 د شعبان په باره کې ثابتې نو لہذا اعتماد ور باندې کېدل نشي من او تاسو چې اعتماد کوو فقط او فقط هغه د جمهور علما او د قران په نصوص باندې چې التف ليله مبارکه مراد د قدر شپه ده 15 د شعبان نشته نه پاغي کې د ورځې روزې شته او نه د قشم پاغي کې د شپې د منځونه دي په دې خاص طریقو باندې چې کوم د خلکو ذکر کړی دي اې دین ورسته به صرف یو روایت
المحدث الكبير امام نصر الدین البانی رحمه الله په خپل الصحیحه کې ذکر کړی دی تقریبا په دریم جلد کې چې صرف یو روایت په دې کې راغلی دی هغه داسې الله عز وجل ځان راښکاره کې الی خلقه د خپل مخلوق لا په 15 شعبان یعنی په شپه د 15 شعبان ټول مخلوق له رب العالمین بکنه کوي خو الا لمشرکین مشرک لنه کې او دغه شنکینګر انسان لا او به هغه روایت هم ذکر کړی دی نو په دې کې صرف رب العالمین د بکنې مسله راغلی ده لهدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیث کې او د صحابه په اقوالو کې د څه خبره څوک نشي ثابتولې چې د 15 په شپه باندې چا د منځونه په دې طریقو باندې وکړه لکه څنګه چې د علي روایت ذکر کړی دی الله عز وجل به دغه حاجتونه پوره کړي او که سبا د ورځې چا روژه ونیوله ولا به دا مسائل پوره کړی شي دی باره کې چې څومره روایت راغلي هغه ټول ضعیف دي هغه ټول موضوعي دي په یو تعبیر باندې د شی وایي چې هغه ټول دروغ جوړ شوي دي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو ټول مسلمانانو له دا خواست دی چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د احادیث نه دا معلومیږي چې په 15 د شعبان باندې د روژې نه من راغلی ده لہذا سبا روژه تاسو ونیسئ او دغه شان په دې کې چې څومره منځونه د شپې په داخله کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې هغه منځونه راغلي نه دي هغه ثابت نه دي ټول ضعیف روایت دي منګړت روایت دي موضوعي روایت دي نو ځان ته ساتل پکار دي سبا د ورځې روژه نشته انون په دې شپه باندې په خاص طریقه باندې منځونه نشته ځکه څنګه چې داخله کوي الحمدلله موږ تاسو الله عز وجل لوی نعمت قران او سنت را کړی دي چې کوم شی په قران او سنت باندې ثابت امه منل پکار دي موضوعي روایت لکه څنګه چې امام قرطبي فرمایي فلا تلتفتوا الیها هیڅ التفات اغله مکوي نو ځان ته وساتئ سبا روژه منیسئ او د شپې دا منځونه کوي ما په دغه طریقه باندې لکه دا کم چې موږ ذکر کړو دا ټول ضعیف دي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه